بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په سمارټ ټکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. د وعدې سره سم مو راځو تاسو ته مې ویلي چې د پښتو ټایپنګ به شروع کوو. لومړی به د پښتو ټایپنګ انسټال کوو، بیا به مخته ځو. تاسو به یې د ویډیو ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ، لینک مې موجود وي د ویډیو په ډسکرپشن کې. دا ټایپنګ دی، زه غواړم چې دا انسټال کړم، دی به اوپن کړئ. اوپن نه وروسته چې کوم دی دا به تاسو سره انسټال شي. نیکسټ به کلیک کړئ، نیکسټ دا انسټالیږي. فینش کلیک کړئ، ټایپنګ زمونږه انسټال شو. ګورئ دلته راغی افغان ټایپنګ په نوم باندې دی، دا به تاسو اوپن کړئ. پښتو ټایپنګ ماسټر دی دا، شروع باندې کلیک وکړئ. دلته راشئ، تاسې پښتو به پکې اډ کړئ. انټروډکشن ته راځئ. دې ځای نه چې کوم دی تاسې به دلته راشئ، یو عکس دی ما سره، دا به تاسې وګورئ. په دې کې چې دی دا حروف درته ښیم د کیبورډ چې ټول کم حروف دي، مطلب په ای کې ګوره کم حروف دي. په ای کې چې کوم دی شین او خې ده، دا کم دویم حرف چې دی دې سره به تاسې شفټ نیسئ. په دې ښي طرف کې چې حرف دی دا خپله یوازې لیکل کېږي، او دا د چپ طرف ته چې کوم حرف دی دې سره به تاسې شفټ نیسئ. همدارنګه بي سی ډي د هر یو حرف چې کوم انګلیسي حرف سره پښتو حروف راځي دا ټول تاسې ګورئ. کوم چې دویم حرفونه دي هغې سره به تاسې شفټ نیسئ. مثال دا ټی ده، شفټ ورسره نیسئ. په کې کې چې دا نور دی دا شفټ به تاسې ورسره نیسئ. نو راځو ټایپنګ ته، ټایپنګ خواته راځو. ګورئ تاسې کیبورډ ښکاري درته. کیبورډ کې لومړی موږ سره چې کوم توري دي بی تی ی نون دی، بی تی ی نون دا موږ سره دی. تاسې د لاسونو ته هم وګورئ، ګوتو ته هم وګورئ چې کومه بټن به په کومه ګوته وهئ. راځو لومړی ګورئ بی چې ده هغه موږ سره په اف توري کې ده، تاسې به اف توری پریس کې سپیس به ووهئ. همدارنګه تی چې ده هغه په جې کې ده، جې به ووهئ سپیس به ووهئ. یې چې ده هغه په ډي کې ده. همدارنګه نون چې دی هغه په کې کې دی. په همدې طریقې سره به تاسې مخ ته لاړ شئ. داسې دا ګورئ لومړی ټول امتیاز 100% چټکتیا چې ده 50 کلمه ده. همدارنګه دقت 100% دی. همدارنګه چې دی قرار پکې بیخي نشته. ګوان باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دا موږ سره د بیسیک کې چې دی څو درسونه دي، 9 درسونه دي. دا 9 درسونه زه تاسو ته یو څو دانې پکې اوس ښیم. همدارنګه راځو اوس 4 بټن نور دی چې سین میم شین کاف دی. ګورئ تاسې دلته ګورئ سین چې دی هغه په اس کې دی. اس کله چې اس پریس کې دی ځنه ګوتو ته ګورئ. همدارنګه چې کوم دی ام په ال بټن کې دی، ال کې. شین چې دی ای کې دی. سپیس کاپ چې دی دا په دا سیمیکالن بټن کې دی. همدارنګه بیا سر نه شروع شو اس ام. تاسې دې ګوتو ته وګورئ. دې ځای نه تاسې چې کوم ګوته باندې شین رنګ راغی په هماغې باندې هغه بټن ورسره ووهئ. شین کاپ سین میم شین کاپ سین میم شین کاپ. نو دا زمونږ دویم درس شو. دا 2 درسونه مونږ ولوستل، دې باندې به تاسې پریکټس وکړئ. همدارنګه دلته راځو ګوره لومړنی دی کې انګلیسي دی، تاسې به پی ایس ته راشئ پښتو انټروډکشن ته، او دلته به ستاسې ژبه چې دی باید دې کمپیوټر کې پښتو ژبه اډ وي، نو دا به بیا راځي. که پښتو ژبه اډ نه وي دلته به دا نه راځي. نو د اپلیکیشن یا د دې ټایپنګ سیټ اپ چې دا به لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي، هغه نه به تاسو ډاونلوډ کړئ او په دې 2 درسونو به تاسې پریکټس وکړئ تر څو تاسې د پښتو مسلکي ټایپنګ یاد کړئ. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو ملګري هم په ټایپنګ باندې پوه شي. مننه.